ملګرو السلام علیکم. ملګرو وی ترنم سره وایم ترنم سره په خوب کې می لیدلی و دوه سپین ږیري مشران په حال د پښتنو ډېر بې حده پریشان په خوب کې می لیدلی و دوه سپین ږیري مشران په حال د پښتنو ډېر بې حده پریشان ما خوب لیدو ملګرو چې د وړي سره غرمه ده چکر باندې وتلی یم یو دشته د میرا ده په زړه کې مې تکل و ګورم سوری د کمار ناګانا مې په دوی باندې پرېوتو نظر زه خو واله ورنږدې شوم دی کولو دا بیان په حال د پښتنو ډېر بې حده پریشان په خوب کې مې لیدلي و دوه سپین ږیري مشران په حال د پښتنو ډېر بې حده پریشان یو ویل نور کامونه ګوره دی په تارکۍ کې زمون بچی لګیا دی په فتنو او دشمنۍ کې بل اوی مخ په براتک کولی نشي ځکه د عقل نه کار ناخلي کار اخلي د ټوپکه و په دغه غمجن و وخت کې تللي په ګریوان په حال د پښتنو ډېر بې حده پریشان په خوب کې مې لیدلي و دوه سپین ږیري مشران په حال د پښتنو ډېر بې حده پریشان ما وکړت پوښتنه بابا جي چې د کوم ځای خفا په پښتنو یې خو نامې برات ښایي دا ستاسو دا بیان با پښتنو ته زه وړمه په دغه څو خبرو پښتانه به خبرومه یو وی خوشحال خټک یم بل وی یم عبدالرحمن په حال د پښتنو ډېر بې حده پریشان په خوب کې مې لیدلي و دوه سپین ږیري مشران په حال د پښتنو ډېر بې حده پریشان خالد اوان خوب کې عجیبه غوندې منظر دې دواړو مشرانو کې یو لال او بل جوهر حیران ورته ولاړم عجیبه ښکلې سحري وي وږمې وي خوشبویانې وي په هر طرف خورې وي ورسخت یې رانه ویشتو دواړه شو رانه روان په حال د پښتنو ډېر بې حده پریشان په خوب کې مې لیدلي و دوه سپین ږیري مشران په حال د پښتنو ډېر بې حده پریشان. وسلام.